د ننګرهار ولایت د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري د میرمنو د حقوقو د خوندیتوب په موخه د شپږ مادهیز فرمان له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې یوه میرمن چې د شدید کورني تاوتریخوالي له امله یې غوښتل ځانوژنه وکړي ژغورلې ده. په دې تړاو د یاد ولایت د امر بالمعروف مسؤلین وایي یا د میرمن چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د خاوند د ناوړه چلند له امله د پلار په کور کې اوسېدل او څو ځله یې د ځانوژنې هڅه کړې وه، د مسؤلینو په هڅو د یادې میرمنې او خاوند ترمنځ روغه وشوه. د ننګرهار ولایت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست د شیرزاد ولسوالۍ د امریت د محتسبینو په هلو ځلو باندې هغه قضیه حل شوه چې شپږ کاله د دوه کورنۍ ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی و. یوه زنانه چې تقریبا شپږ کاله د خپل پلار په کور ناسته وه او د سختو کړاوونو وروسته هغې هڅه کړې وه، یو ځل یې زهر خوړلی و او څو ځل یې ځان وژنې ته ځان اماده کړی و. الحمدلله چې هغه دواړه کورنۍ راوغوښتل شوې، د دوی دا موضوع د اسلامي او شریعت په چوکاټ کې حل شوه. هغه زنانه چې شپږ کاله پلار کره ناسته وه هغه بیرته خپل خاوند کور ته لاړه. الحمدلله چې اوس په خوشحالۍ سره خپل ژوند تیروي. بل خوا ځایي اوسیدونکي په سیمه کې د ټولو منکراتو او ناوړو پیښو په مخنیوي کې د محتسبینو کړنې ستایي او ډاډ څرګندوي چې د ټولنې په سمون کې د محتسبینو ترڅنګ ولاړ دي. د یادولو وړ ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت مسؤلینو په تیره اسد میاشت کې د پلازمینې کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د میرمنو د حقوقو اړوند 123 بېلابېلې قضیې حل کړي دي. مولاي صل وسلم دائما أبدا.